زما د یو ملګري تلیفون پروت و، دی نه و. ما تلیفون وکتی، په هغه کې ډېر ناروا او ناوړه شیان وه. زه کولی سم چې مشران په خبر کړم. تا اول دا بد کول چې د بل چا ټلیفون دې کتی، د ده تر هغه ناوړو شیانو چې د ده په ټلیفون کې وه ستا ګناه غټه ده. ته څوک یې چې د بل چا ټلیفون بې اجازې ګورې؟ حدیث شریف دی من نظر فی کتاب اخیه بغیر اذن فکأنما نظر فی النار. پخوا زمانه کې خو نو موبایل نه و، پخوا زمانه کې خط و. د یو چا یو خط دی، یو کاغذ دی لیکلی دی، تا د هغه مکتوب و کاغذ بغیر له اجازې وکتی. دا خط کتل داسې دی لکه په اور کې سترګې اچول. ته څوک یې چې د چا موبایل ګورې؟ په قرآن شریف کې امر دی ولا تجسسو، یو د بل جاسوسي مه کوئ. دا اول غلط کار دا کړی دی چې د بل چا موبایل دی د هغه بې اجازې رااخیستی دی. موبایل دا ګوره زه داسې خلکو ته وایم، حدیث شریف کې راځي وایي که چیرې یو چا د بل چا کور ته وکتل بې اجازې، شی زده کړي. که یو چا د بل چا کور ته بې اجازې وکتله، د کور خاوند را ولاړ سو، دا سړی په دې سترګه کې وویشتي او د دې سړي سترګه ړنده سوله، نو دې زمان نسته. ولې ورته ګورې؟ کور ته ولې ګورې؟ نبی علیه السلام مبارک په کور کې ناست په خپله حجره کې، عربي کې ورته مدرا وایي، مدرا. د نن سبا هم دلته خرڅېږي داسې یو اوږد شی، خلک ملا په ګروي، د دلې مدي داسې اوږد شی وي، خوله لري، خلک ملا په ګروي. نبی علیه السلام په دې ملا ګروله، یو صحابي رالی سلام یې واچوي، ویې ویل یا رسول الله ما درته په چوله کې وکتله، په چوله کې مې درته وکتل د دروازې چې نبی علیه السلام څه کوي، نو بیا رالم. نبی علیه السلام ورته وویل که زه در باندې پوه سوی وای چې ته ما ته ګورې، ما به په دې سترګو کې په دې مدرا باندې وهلی وای، په دې سترګو کې په دې لرګي وهلی وای، ولې بې اجازې ګورې؟ نو زه ملګرو ته وایم نن سبا موبایل دا سم حرم دی. په موبایل کې د یو چا د کور اشیان وي، په موبایل کې د چا شخصي شیان وي، د یو چا پټ اسناد وي، نو هیڅوک حق نه لري د چا موبایل بې اجازې وګوري. دا خو اول ستا غلطي ده. او دریم اوس مشران په خبره یې، دا نو بیا بله غلطي ده. حکم خدا دی چې من ستر مسلما ستره الله فی الدنیا والآخره. چا چې د مسلمان عیب پټ کړي، الله جل شانه به دی په دنیا او آخرت کې پټ کې پرده به وکړي، او ته پرده څیرې. او شاید دا فکر دی هم چې زه بزرګ یم، دا پوښتنه چې کوې نو خو ځان بزرګ هم بولې. نه بزرګ نه یې، بلکې دا دواړه غلطي کوې، توبه وکاږه. د چا په موبایل کار مه لره، د چا په شیانو کار مه لره. هر انسان د خپل رب سره پټه معامله لري. زه هم داسې ګناوې لرم چې ما او رب په خبر یې، ته هم داسې ګناوې لرې چې زما تا او ستا رب په خبر یاست. خاموش. که دې څوک پر ګناه ولیدي چشمپوشي وکړه، ځان واچوه.